دوک خو وینه یې دا ده جواري دغه دي دا او پاتې سو دغسې خپله جوړ کړو داسې لوکس یعنې دا دونه ښه پپیېږي یخه سوه د نورانو کوټې ته السلام علیکم هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او شپه به مو په خیر وي نو تقریبا د شپې 10 بجې دي شاوخوا 10 نیمې نو د ځینو ملګرو سره راووتمه تقریبا یو څو 2-3 شپې د مخه هم د جوارو میله کړې وه دلې نو نن بیا دی کور یې ودان غږ راباندې وکړ چې راځه د جوارو میله کوو نو دلته شاوخوا د نور انګورو شیان هم کرل سوي دي او جواري هم دوی ورسره کرلي دي نو تر ټولو له مخه جواري راشکوو نو د جوارو میله نن درکوو د خیره سره دلې یو ولاګ درته جوړومه جواري پخوو په ګډو یې سره خورو نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ دا چای مې هم راچولي دي او چکه هم پرته ده او اوس خو نو په کندهار کې ډېر ښایسته موسم هم ده نو ښایسته موسم ښایسته ماښام لوکس هوا د جوارو میله شنې چای نو تاسو راځئ صرف تعقیب مو کوئ دا د اور باندې اختی اور بلیږي منظور اور بلی دوک خو وینه یې دا ده آفرین ما او منظور به ولاړ سو جواري به ورته راوشکو اور به اماده کېږي تر هغو الله څنګه تېره شوی و راجګ سو منظور زه به دغه درته ونیسمه دغه جواري به زه پسې ټولوم تېره شکوه دا نو بله ورځ یې دونه خوند کړی ده چې بیخي خوندور بس پی نفر به یو 3 دانې راوشکوه صحیح ده یو څه توره شپه ده بیا هم دغه دي جواریا منظوره دا به زوم ښه دانه دا دا لوکس دانه ده یو څه به زوم کلک شوی دا څه ورک نه شي منظوره دا څه ورک نه شي دا دي جواري د شمس کاټنه هم پیدا کوي بس دغه ماته راپرېږده درځه نو دغه دي فاینلي جواري مو راوشکول او موږ یو 4 نفره جواري دغه دي بس که چیرې اضافه سو بیا به انشاءالله تاسو ته در واستوو بس غږ کوئ هر چا که جواري غوښت په چای او سیسټم هم اماده ده او اور هم بلیږي بلال و شمس اور بلی او ما و منظور جواري راوشکول دوک خو وینه یا جواري چې دي پر 2 بخشو وویشل سول دا چې دي دا پخوو اوس دا ښه نازک دي عشیره چې لري نه عشیره داره دي دا او پاتې سو دغسې دي دا بیا بله ورځ په بخار کې پخوو د دې بیا جلا میله پاته ده دا جواري دی او دا لیمبو و مالګه ده چای راچولی بیا غله کښې د غی راسه سړې سو په جوارو باندې اخته سو بیا هم ښه دي ګزاره کوي د منظور سره به یو بازي چکه هم کوو د خیره سره دغه ده شروع سوله وا ماشاءالله ماشاءالله ډېر خوندور دا کله کله ټکان هم کوي جواري خو نو ټکان ورسره تړلي دي داسې لوکس دغه دي جواري زه هم د دوی سره یو څه کومک وکړم خبرې مې ډېرې وکړې کښېږدمه شمسه بس است بس نو اوس به د خیره سره ښه خوندور پاخه شي راکړه شمسه زه تیاړه او زه به پی کوم صحیح ده ماشاءالله ښه ښایسته پیپ چې دی ثناالله خانه اوس ورته ګوره لږه منظوره کار پرې غوږ نیسه
څنګه دي سنولا جواري دي؟ ماشاءالله بیخي خوندور دي. تور ته وګوره، هر تور ته وګوره، یعنې دا دونه خوندور دي چې بیخي. دا پروسه خو خلاصه سوه، اوس یې دا بله پروسه شروع ده. دا لیمبو دي، نو منظور یې بیا ماشاءالله بیخي ښایسته برابروي جواري، ډېر ښه پپیږي. جوارو دوکان ته راوباسم څنګه منظوره؟ نه ده کړې، ښه پارېږي. بس زور ته ناست یم، منظور دا د اخته ده، هغه جواري برابروي، مقصد نوره یم ذایقه ور برابروي. او بلال دی خو نو وینې نور پخوي، نو بس انشاءالله بالا زموږ بس کېږي، پې نفر یو دوه او درې دانې را رسېږي، بالا تر دې اضافه خوړل کېږي هم نه، که څنګه منظور؟ ډېر بیا ښه نه وي. او هوا نو دونه لوکسه ده چې څه درته ووایم، نه یخ شته نه ګرمي او نه غوماشي. اوس یې نو نوبت شو ده لیمبو. او منظور لیمبو نو د نو دغه منظوره په دوی کې کمې ماته ډالۍ کوي. او کمې راته ډالۍ کوي، یو تر بل ښه دي. دا ښه جواری چې ستا خوښ هغه راته ډالۍ. سمه ده انشاءالله، هغه به زوم صحیح، برابر کړو. هغه یو څه پلم کړی ده، ډېر نازک وه، تازه چې راوشي بیا داسې خوندور راځي. ماشاءالله. نو دا نوبت څه ده مالګې. فاینالي جواري برابر شو، زه بیا اوس خوند وګورم. ماشاءالله دونه خوندور چې بالا زه بیخي تاسو ته دغه نسم کولی صفات، نو بیخي خوندور دي ماشاءالله. نو موږ به دا جواري نوشي جان کو، بیا انشاءالله وروسته خبرې کوو. دغه دي یاران بس ټوله ناستې جواري خوري. شمسه څنګه دي؟ ډېره مننه ستا د تکلیف څخه، یو جهان مننه د میلې، زموږ د میلې برابرونکی او مسؤل سیده هغه شمس ده، او ورسره منظور، بلال او زه. جواري ډېر دي، موږ یوازې یو. منظوره څنګه دي؟ خوندور دي؟ او که نږدې س راسئ میله به درکړو د جوارو. چکه کوې که نه کوې شمسه؟ والا ښه یې ګزاره کوو، معلومه به شي. هغه کیسه نشته. تقریبا 1 بجه ده، نو ډېره هوا یخه سوه. د نورانو کوټې ته جواري مو وخوړله، ماشاءالله بیخي خوند یې وکړ. نو الکوزي خو به تاسو پېژنئ چې زموږ انتخاب، نو موږ به چکه وکړو، یو ګړی به خپل بانډار وکړو. تاسو ته ښه وخت، ښه شپه، بای بای.